مولانا صاحب د مریم نواز باندې داسې غلی کله داسې لاس ورږدي دا ته چې نه دا اوس سپیکر ښکته که اوس به خبره کوم ته خپل اواز ورسوه موږ خو عوامو اواز ورسوه. موږ د پېښور نه راغلي یو. دلته څه کوئ؟ دلته زه مدرسې طالب العلم یم. دویم ته کومه کلاس یې؟ زموږ شپږمه درجه دی. دا خو ټولو ته څنګه پته ده چې دا کوم وزیر اعظم دلته په موږ مسلط شوی بهرنی وزیر اعظم دی. دا د بهر حکمونه دلته منلی کېږي. زه تاسو ته خبر کوم د مغرب د ټول لوی اهم دغه دا چې د موږ د علما بدنامول دا خو ته بدنامي کې د علماو دا خو ته دا اوس کده که بس اوس دا. وعلیکم السلام. څنګه یې وروره ښه؟ شکر دی الحمدلله. کوم ځای نه راغلی؟ موږ د پېښور نه راغلي یو. دلته څه کوئ؟ دلته د قاید په حکم باندې د هغې په حکم موږ لبیک ویلو. دلته موږ خپل لانګ مارچ له راغلي یو. د قاید ته څه کار کوې؟ زه مدرسې طالب العلم یم. دویم ته کومه کلاس یې؟ زموږ شپږمه درجه دی. شپږمه درجه؟ او چوټیانې دي اوس؟ نه موږ چوټیانې شوي دي. کله چوټیانې شوي دي؟ زموږ میاشت شوې چوټیانې شوي دي. دا کال تاسو ولې هغه په لبیک باندې ولې راغلي؟ دلته څه وجه وه؟ ډوډۍ وه، څه واده ماده وه، څه وو دلته؟ نه جي دا خو ټولو ته څنګه پته ده چې دا کوم وزیر اعظم دلته په موږ مسلط شوی بهرنی وزیر اعظم دی. دا د بهر حکمونه دلته منلی کېږي. د ورځې اول نه د قاید دا حکم دی چې دا سلیکټډ حکومت دی او موږ د اول ورځ نه چې کوم د خپل جدوجهد جاري ساتلی چې قاید کله هم اعلان وکړي کله هم حکم وکړي انشاءالله موږ به پرې لبیک وایو. دا قاید د کوم وخت نه په سیاست کې دی؟ قاید خدا خو ډېر د قاید د پیدایش نه چې کوم دی کله چې قاید د قاید والد صاحب محترم دلته زموږ د صوبې وزیر اعلی پاتې شوی و. د قاید دا پیدایش دا ټول عمر سره روان دی په دې سیاست کې. دغه وخت کې دنه هېر شوي چې د اسلام په دنیا باندې راوستل پکار دا نن دته څنګه وریا؟ نه دا خو زه به تاسو دا یو خبره وکړم چې زموږ علماء دیوبند چې څومره سیاست کې دي زموږ د علماء دیوبند د اولې ورځ نه دا پوړی ده چې زموږ د اسلام دپاره موږ په دې ملک هغه وخت ولې نه راوتی؟ نن څه کوئ چې دلته د وزیر اعظم صاحب څلور کاله پوره شو؟ نه دا صحیح د اسلام هم موږ غواړو. اسلام خو هغه ځکه چې که موږ ګورو مولانا صاحب چې کوم دی په 98 کې دی، په 2003 کې دی، په 2005 کې دی، په 2007 کې دی، په 2008 کې دی، په 2012 کې دی. KPK یې تباه کړه، دهشتګردي وشوه، خلک یې ویشته، دونه بیماریان دي چې اوس دی ورسره او که نه کوم حکومتونو کې ویشتل. زرداري صاحب سره نه زرداري سره ګوره زه به تاسو خبر وکړم دا د مغرب د ټولو نه یو لوی اهم زه تاسو خبر وکړم د مغرب د ټولو لوی اهم دغه دا چې د موږ د علما بدنامول په ذهن کې عوام په ذهن کې د علما ستاسو دي دغه شپږمه درجه کې تاسو کنه موږ بل ورځ نه راغلي یو. دلته څوک خېستل شوی موږ چرته خراب هغوی پرون جلسه کړې څومره توړ پوړ هغوی صحیح هغې ته ځو. اسلام تاسو اسلام هم ویلی دی که نه؟ بالکل اسلام کوي د ښځې غیر محرم ښځې څخه خبرې کول، د هغې څخه ناسته پاسته، د هغې اورېدل چې کوم دا حرام دي که نه؟ بالکل دا منع یې که نه؟ بالکل. نو دا مولانا صاحب د مریم نواز باندې داسې غلی کله داسې لاس ورږدي دا څه وجه ده؟ نه دا ته چې نه دا اوس سپیکر ښکته که اوس به خبره کوم ته خپل اواز ورسوه موږ خو عوامو اواز ورسوه. ته اعتراض غلط کړې که نه دا خو اعتراض نه دی دا خو اعتراض نه دی دا خو اعتراض نه دی محرم اعتراض دی نه دا خو ته بدنامي کې د علماو دا خو ته دا اوس کده که بس اوس دا خپل زه خپل دغه کوم خو دا خو ته اعتراض نه ستا خپل پوینټ اف ویو دی کوم خبره چې کله په لاس وای دا د میډیا یاره دا چې کوم د کیمرو کې راغلی لکه زما نه ذاتي خبره نه ځکه ته امیر صاحب ته خو راشه کنه. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. څنګه وروره ښه؟ الحمد لله مرا شکر ته شکر دی الحمدلله. دورې پرایویټ ټیچر یم پرایویټ کویټ کې څه راغلی دلته د روډ باندې ناست دا خو نو ګورو ته معلومه ده چې دنیا ستړې ملک ستړی دی دغه دی ملک ستړی خو نو داسې سړی چې یا روزګار یو کار مر لري هغه بله ګزاره کیدای شي. موږ سرکار پرایویټ ټیچینګ دی غوړي مو خلکو ته معلوم دي د ملک خارجه پالیسۍ مر چاته معلومې دي په دا باندې خلک خبر دي چې موږ د تر پرون د پورې تر 3 وجمه مخکې د عمران خان بیان وروسته واورېدی چې د ویل زه د انډیا د خارجه پالیسیو حمایت کوم دا موږ ته خبرې حقیقت خبر د هغې ته زه تاته یو خبره کوم که نه د انډیا د حقیقت لکه موږ به ریالټي ګورو ځکه ته ټیچر یې استاد زه د ټیچرۍ دغه کومه د انډیا په آی ټي کې څونه مخکې شو ده د انډیا په آی ټي کې چې څونه څلور غټ زموږ سره کومه دغه دي که د هغې سی اوز چې کومه دي ټوټل د انډیا لګېدل دي که دا زموږ سره ټویټر دی که دا زموږ سره فیسبوک دی که دا زموږ سره یوټیوب دی غټ دغه چې کومه دي په ایشیا ریجن کې چې کومه دی که نه یوټیوب او فیسبوک او ټویټر چې څومره سوشل میډیا دا څوک کنټرول کوي؟ انډیا کنټرول کوي. هغې حق جوړ کړي نو دا خو پر دې خو موږ
کار نه کوو تعریف خو نو ځکه دا مجلس وکم زه د چا تعریف کوم زه خو بیا واسه یم د دغه 3.5 کال ګورنمنت وچلې دی په 3.5 کال ګورنمنت کې موږ کوم وخت حکومت متحده کې د کشمیر په حواله باندې بل پېښور موږ سره 16 ملکونه نه ور سره نو دغه 3.5 کال ګورنمنت وچلې په 3.5 کال کم سي کم یو څه قدر خدونی قدر د کړي واج د ملک خارجه پالیسي اصل داخله پالیسي منګایي او دا خو د عربانه کې نواز شریف لوجما دا پالیسي کې زه دریا دي کوم ابسولوټلی نه ټاګه ته ولج لکه موږ مسجد په دماکین کو چې موږ خلیدل موږ پښتانه یو پکې کې موږ دل په بلوچستان کې موږ دل د مولانا صاحب حکومت کې دل د مشرف حکومت کې دل او که د موږ ګورو د اسلام فوبیا کم تاسو اسلام په کارت باندې راوتی اسلام فوبیا 15 مارچ هم داغه لپاره وکړو د سونو د بټو صاحب نه پاس چې کوم ده دغه کوم غول تا ویل د چشي وکي دا ابسولوټ نار دا بستي شاید په یادي وسمو ست کې مخې واوري د دافع صاحب دغه تجزیه واله چې پر دا باندې بقاعده ارمي چیپ ډي جي اي اس اي هغه اس پی ار دغه وکاله چې ورور امریکای اډي غوش کې نه دي چې امریکای ګوري شي دا خو موږ په عربي کې دا راځي خروج دی هغه د دخول فار ده اول به سړی رانه وځي بیا به وځي کندر نو یو منټ چې کوم وخت هغه لمر زاډي غوش کې نه دي تا ابسولوټلی ناٹ وی وچشت نو هغه کوېسچن داسې کړه شو دا غن چې کوم انکر راغله او کوېسچن ته کړه دا کوېسچن به ته خان سر ورګه د حساب ته ځان ناغله زه استاد ان جساسنم د تمات خپل نکنم وین بیا سمون پوری دا ستا مجلس خو پر دا مجلس د سید دی چې کوم دا مجلس کې د خدای نس ولې زنه ورته وایم کې دا ول زنه ورته وایم نو خوام دغه کوي چې زاید امتحان راشي مجلس خو د امتحان دی د چې په سلامتی کونسل کې انډیا ته ورکو په دا موږ ته خبري کلبوشن ته وکیل چا ورونی د وکیل چا ورک په دغه ګورنمنت کې ورکول شو ونی وی چا کلبوشن نیولم دی دا کنه نه نیول خو په تباہی کړو په بلوچستان کې مشرف ولې نه نیو دغه ولې نه نیو زرداری ولې نه نیو نو زرداری ولې نه نیو نو شریف په ګورنمنت کې ونی ورسو ګور په تاریخ په سره غایښ شو دا کوم دا مشرف دا د نظر نو شریف په ګورنمنت کې ونی ورسو د وکیل اجازه بر د جازون فاس جاش د کم چا غرا وګرځوي بل مسوس سار دونی قدر یو غنټه کې اندر وګنټه کې اندر خو خلک یار په د کلی د چکنای جنگ وکي ما سره خلک نه لکی کم از کم تحقیقات نور کني لیویز ولای د باوی پولیس وډیر لري غا په د تر ارمي تر دغه لري د غنټم نکشنه والی ویني تر دغه قبایلی خلکو چې کم چاونی وي هغه لږ زیر لډیر زیر بل خیر د مل مستابه خود اکر باندې والی رالي بد کول بدل رالي ښه اخلاق ښه خبر ده لیکن دا خو نو په غنټه اندر کې علاقه خامخه بس پرې دوه منګه اوس مثال به تاسو څه مقصد د پاره راغلی مقصد هم سره د ملک باشندگان موږ په دې ملک اوس کنه نو ساروس کسار نو بل ساروس کزه نو ما بزوی دلتی زما بر مسای دلی دا سړي بزوی دلی دای بدلی موږ به دا بچاو پر هر طریقې بچاو دل یو لوی لاره دغه دا موږ لپاره غټ رکاوټ دی چې دا سړي پاکستان کې اسلام غواړي کته دغه غواړي جمهوریت غواړي موږ هغه شی غواړو د اسلام د ملک خیر اسلام د ملک دواړو خیر پر موږ راوتلیو نه یو شی ماته ته اسلام غواړي که جمهوریت غواړي سیده خبره جمهوریت غواړو د اسلام په دایره کې دنه آئین په کوم آئین چې پاکستان آئین دی تیاتر آئین هغه هم جمهوریت دی هم د اسلام په دایره کې دنه دی اسلام آئین خو موږ ته دا خبر کې د پاکستان آئین چې کوم دی 15 کال لپاره به وزیر اعظم سلیکټ کیږي 15 کال به تاغه پرې دی 15 کال پس به الیکشن کیږي نه موږ ته هغه صحیح دی 15 کال لپاره ادم اعتماد اجازه ته موږ تعین را کړی دی او د په غلط طریقه باندې راتلل سرزوري باندې راتلل د آئین د ماتولو مخالفت راوتل باید برای کې موږ تعین اجازه را کړی چې موږ براوس دا تا کله الیکشن تاسو عمر څونه ده زما عمر تقریبا فی الحال سن 85 زما دغه سنه 88 سنه 2002 ولا الیکشن به تعالی دلې وګره او دا څنګه دا الیکشن صفاو یاره صفا خو پاکستان کې موږ غټ مشران خلک اورو نو ذاتي دونی قدر ته ځان لرو خلک دا وی صفای نه سیو دار کوم مجلس کوم لیډر چې کوم نو 2002 نه 2007 ما مجلس ته پراور علاقه ور هغه دا وی چې موږ سره داندلی ار وخت کښ موږ په کړه موږ سره داندلی کې جامع شر سره دا غسته خو لیکن کله کله د نتیجه بدلی کی دا ور ګوره بل په داندلی کې دا لخوا مخاته وټه لاس وټه دلی دور راتل دا ور بالکل نتیجه بدلی شي مختلف رااله اوس پر نتیجه خو نو چې زما پټي و چلی دا سړی پټي دا سړی کامیاب دی او دا سړی رالی چې نتیجه به د نتیجه سره بدل شي دغه بن خو نو سره عام ورسره معلومه د چنو البته د خپل علاقه کې سوي دي تر اعلان پورې مشترک رسیدلی موږ خپل ځای نشره معلوم دي په دا موږ د بلوچستان پارټي والا بلوچستان کې دا کوم با پارټي جوړ سواله اوس نو دا چې موږ سره پاکستان او پارټي والا پکې پکې کوم خلک پیدا شو کوم پکې کوم خلک پیدا شو با پارټي جوړ سواله په میاس کې اندر په میاس کې اندر پارټي جوړ سو منشور جوړ سو دستور جوړ سو په میاس کې اندر خلک کامیاب سو دغه رقم چې پارټي کامیاب کېدل خو خرڅلي پارټي جوړول دا خو موږ ته معلومه ده دا ور دغه وسوي نتیجه بدلی سواله دا دندلي خو همیشه به خامخا کېدل دغه موږ مخکې د اعتراض کړی دي لیکن دوی نه د سوي چې موږ راوتل ته مجبور کړی
پر دغه باره کې موږ مخکې هم راوتلي یو زه سید مهرباني نو اوس ته اکرام کوو خدمت کوو الله مر وکړه جزاک الله. بیا مې راځي.